إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظیم. اورونو مومنانو، د دې بهترینې او مبارکې میاشتې یو لوی امتیاز دا دی چې په دې میاشت کې الله جل جلاله د قدر شپه پیدا کړې ده. دا چې د روژې اوله لسیزه یعنی اولې 10 ورځې تېرې سوي دي او د روژې دوهمه لسیزه یعنی دوهمې 10 ورځې خلاصېدي. د اکثرو علماو پر مذهب باندې د قدر دا مبارکه شپه په آخرو 10 ورځو کې ده او پر دې خبره باندې چې په آخرو 10 ورځو کې د قدر شپه شته، پر دې باندې خورا زیات دلایل هم شته. نو په دې منظور باندې موږ او تاسو لره پکار ده چې د دې شپې لږ تر لږه یو څه فضیلت او قدر ځان ته معلوم کو، د ګټو څخه یې ځان برخمن کو او تر یوې اندازې هڅه او کوشش وکړو څو دغه شپه پناه شو او راڅخه تېره نه سي. دا یوه لویه او بهترینه خبره ده او ضروري خبره ده. د قدر شپه الله جل جلاله دې امت ته ورکړې ده. علماء کرامو په دې کې تحقیق کړی دی چې دې امت ته د قدر شپه ورکول سوې ده څه د پاسه 80 کلونه د عبادت فضیلت لري. موږ او تاسو چې لمونځ کوو، روژه نیسو، حج کوو، زکاتونه ورکوو، صدقات کوو، دا راته معلومه نه ده چې آیا زموږ دغه نیک اعمال به د الله په دربار کې قبول وي او که به نه وي. دا معلومه نه ده. خو الله جل جلاله په دې میاشت کې یوه داسې شپه پیدا کړې ده چې د هغې شپې عبادت کول تر 80 کالو زیات عبادت ثواب، هغه عبادت چې قبول سوی عبادت وي د هغه ثواب لري. نو چې قبول سوی عبادت 80 کلونه یو چا ته ورسېږي او تر 80 هم زیات وي، دا چې څومره به زیات وي د دې علم الله ته شته، دا سړي ته رسېږي. نو پکار دا ده چې سړی کوشش وکړي دا شپه په لاس راوړي. او په دې کې هم علماو کرامو خبرې کړي دي چې ولې دې امت ته د قدر شپه ورکول سوې ده. ولې د موسی علیه السلام امت دا شپه نه درلوده، د عیسی علیه السلام امت نه درلوده، د یحیی علیه السلام امت نه درلوده، داود علیه السلام امت نه درلوده. 1,400,000 زیاتو کم پکښې انبیا و رسولان تېر سوي. تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې چې کم انبیا تېر سوي یوه لا هم دغه بهترینه شپه نه درلوده، مګر دا امت یعنی امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شپه لري. وجه چې شته ولې دا امتیاز الله ورکړی دی، په دې اړه باندې علماو کرامو خبرې کړي دي. ځینې علما وایي الله عز وجل ځکه دې امت ته د قدر شپه ورکړه چې د دې امت عمرونه د نور امتونو په پرتله کم وه. پخواني امتونه چې تېر سوي وه په هغوی کې عمرونه 200 کاله راتلل، 500 کاله، 1000 کاله، 800 اووه کلونه عمرونه هغو خلکو درلوده. هغو به په دغه 100 کلو عمرونو کې ډېر ډېر عبادتونه کول. د دې امت عمرونه کم دي، لوړ عمر یې 100 کاله دی، 80 کاله، 80 کاله، 80 کاله. نو دا چې د دې امت عمر کم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې غمګین و
چې زما د امت مقام او فضیلت به کم وي تر نورو امتونو، ځکه د دې عمرونه لږ دي، لږ ګټې لاسته راوړي، او د هغو پخوانیو امتونو عمرونه ډېر وه، ډېرې ډېرې ګټې یې لاسته راوړلې. نو ځکه الله پاک دې امت ته دا شپه وله ورکړه چې په یوه شپه باندې د اتیاو کالو قبول سوي عبادت ځان ته خپل کړي. که څوک 10 شپې د قدر ونیسي نو هغې تقریبا 800 کلونه کېږي، او که چیرې 20 او 30 ترسره کړي خو په زرو کلونه کېږي. په دې وجه باندې الله جل جلاله دې امت ته دا شپه وله ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت تر پخوانیو امتونو په فضیلت او مرتبه کې کم نسی. بعضو علماو لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ خپلو اصحابو ته د یوه باچا قصه وکړل. هغه باچا زر زامن د الله څخه لبلي وه، او زر زامن یې زر سره د الله په لاره کې قرباني کړي وه، ټوله شهیدان سوي وه د الله په لاره کې، د جهاد په لاره کې. صحابه و کرامو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا قصه واورېدل، په خپلو کې سره وویل چې سبحان الله، د دې باچا به څومره لوړ مقام وي او څومره لوړه مرتبه به یې وي، څومره لوړ فضیلت به وي چې زر زامن یې د الله په لاره کې شهیدان ورکړي دي. صحابه چې دا تحیر و تعجب وکړي، الله آیاتونه نازل کړل او صحابه ته خطاب وفرمایه چې ای اصحابو، تاسو ته الله میاشت روژې درکړې ده، په میاشت روژې کې یوه شپه درکړې ده چې د شپې نوم د قدر شپه ده، د دې یوې شپې عبادت تر 1000 میاشتو بهتر دی. هغه باچا چې په 1000 میاشتو کې زر زامن د الله په لاره کې شهیدان ورکړه، که څوک په دغه شپه باندې عبادت یوه شپه وکړي، تر هغه باچا به مقام او منزلت لوړ وي، فضیلت به یې تر هغه زیات وي. بعضو علماو لیکلي دي چې دې امت ته د قدر شپه ځکه ورکړه سوه چې الله پاک و حضرت سلیمان علیه السلام ته 1500 میاشتې باچي ورکړې وه. 1500 میاشتې د ټولې دنیا باچا و، پیغمبر و، د الله استازی و، د پیغمبر زوی و، باچا و، هم باچي و سلطنت الله بېنیازه باچي ورکړې وه. داسې باچي یې نه وه لکه د اوس دنیا باچهانو، بلکې د هغه داسې باچي وه چې پر بادونو یې هم حکومت کېدی، پر مرغانو پر حیوانانو هم الله د ده حکومت قایم کړی و، او همدا ډول نبوت هم الله ورکړی و. سلیمان علیه السلام ته الله 1500 میاشتې باچهي وله ورکړه، او سلطان ذوالقرنین رحمت الله علیه هغه ته هم الله 1500 کاله حکومت ورکړی و. هغه بیا یو داسې شخص و چې په ولایت کې شک نه و، اما په نبوت کې اختلاف دی. ځینې علما وایي چې د الله نبي و، ځینې وایي نه و، خو لوړ شخصیت. نو الله عز وجل چې دې امت ته کله د قدر شپه ورکړه، علما لیکي وایي دا د دې امت پیروانو ته ثابته کړه چې یو څوک که دغه یوه شپه عبادت وکړي، د ده د یوې شپې عبادت د سلیمان علیه السلام تر 1500 میاشتې باچهۍ او د سلطان ذوالقرنین رحمت الله علیه تر 1500 باچهۍ چې دواړه 1000 میاشتې کېږي، تر 1000 میاشتو به د دا سړي د دغه یوې شپې عبادت فضیلت زیات وي، ثوابونه به یې زیات وي. په هر صورت باندې نورو علماو بیا نور دلایل هم ورته ویلي دي، خو الله دا امتیاز دې امت ته ورکړی دی. خو هر څه چې وي یو څه خو سته چې صحابه کرامو، رسول الله صلی الله علیه وسلم، تابعینو، تبع تابعینو دومرې زحمتونه، تکلیفونه او خواري ویستلې، یو څه خو سته. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه په دې میاشت کې 1 واره قرآن کریم ختماوی، یو وار به یې د ورځې ختماوی، یو وار به یې د شپې ختماوی، او یو وار یې په تراویح کې ختماوی، 1 واره. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټوله روژه میاشت کې قطعا خوب نه کوه، یوازې قیلوله یې کول. قیلوله یعنې د غرمې یو لږ ساعت بېدېدل، دا د غرمې خوب دا سنت دی. داسې نه ده لکه دا زموږ خلک چې د سهار خوب کوي، د غرمې خوب نه کوي. د غرمې خوب ته په عربي ژبه کې قیلوله وایي،
دا سنت ده، په احادیث ثابته ده. او د سهار خوب منع دی په حدیث سره. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النوم في الصباح او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. الترغیب والترهیب په دې اړه باندې مستقل یو عنوان ایښی دی. ډېر اقوال یې پر دې را نقل کړي دي چې د سهار د خوب لپاره منع ثابته ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قطعا خوب نه کوه، نه لږ نه ډېر. او حضرت امام دوانی رحمت الله علیه یوازې د شپې په لومړۍ برخه کې به یو څه بجېدی، نور یې خوب نه کوه. حضرت مولانا عبدالرحیم رایپوري رحمت الله علیه په شپې کې د شپې دومره عبادت کوه چې د ده یو خاص مورد او د ده یو خاص شاګرد فرمایي، وایي د ده مولانا رایپوري رحمت الله علیه څخه دا غږ ما اورېدلی دی چې ده به ویل چې د جنت خوشبویي زه محسوسوم. دومره عبادت به یې کوه ټوله شپه او ورځ. دې ته نو ورته ډېر مثالونه شته. دا چې دومره لوړ لوړ شخصیتونه چې په سوو کلونه یې نومونه زما او ستا تر غوږو پاتې دي. د دنیا زرګونه انسانان ورته احترام لري. دونه لوړ شخصیتونه چې په پوهه، علم او هوښیارۍ باندې د دنیا ټوله خلک قائلین دي. د دنیا ټوله که کافران دي که مسلمانان دي هغه دا وایي چې دا واقعات ستر پوهان وه. دې دومرې سترو پوهانو چې دومرې زحمتونه تکلیفونه ګالل، سلا بلا خو نه وه، یو څوک شته، حتما یو څه شته. نو په هر صورت خبرې را مختصروم. دا میاشت چې الله جل جلاله دې امت ته ورکړې ده دا یو رحمت دی. په دې میاشت کې چې الله د قدر شپه دې امت ته ورکړې ده دا یو رحمت دی. یو مختصر څو دانې فضایل به یې بیان کړو، ځکه که څه هم د دې میاشتې او د دې شپې ټوله فضایل بیانول دا د انسان د توان وتلی کار دی، دا بیانېدلی نسي. خو په مختصر ډول باندې کوم چې الله په قرآن کې فرمایلی دي انا انزلناه فی لیلة القدر. الله عز وجل فرمایي وایي بېشکه موږ دا قرآن د قدر په شپه نازل کړی دی. د دې شپې دومرې فضیلت بس دی چې الله خپل بهترین کلام او بهترین قرآن په دې شپه نازل کړی دی. قرآن داسې څه اسانه کتاب نه دی، یو څه مسخره کتاب نه دی. تاسو وګورئ په دنیا کې داسې یو ستر انقلاب راوستی چې 1400 کلونه لا هم د دنیا ټوله خلک جن لړزېږي. داسې یو انقلاب یې راوستی، دا دې قرآن راوستی. دا یو داسې قرآن دی چې په 1400 کلونو کې چا یوه ذره نقصان پکښې پیدا نه کړي. او دا یو داسې کتاب دی چې په دې 1400 کلونو کې په میلیاردونه انسانان د حق پر لاره باندې سیده کړل. او یو داسې کتاب دی چې په دې 1400 کلونو کې په میلیاردونو د الله دشمنان د دوزخ کندو ته وغورځول، د دنیا او د آخرت بدبخته یې جوړ کړل. دا د دې قرآن افتخار دی. نو دا شپه چې الله قرآن پکښې نازل کړی دی د دې شپې دومره افتخار بس دی چې الله دا قرآن پکښې نازل کړی دی. بیا الله پاک د دې شپې فضیلت لږ نور هم بیانوي. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله عز وجل ای انسانه ستا د ښه متوجه کېدو لپاره چې دې ښه په مغزو باندې په پوهه باندې د دې میاشتې قدر او فضیلت درکې ستاسو پوښتنه کوي وما ادراک ما لیلة القدر. ته خبر یې چې دا د قدر شپه څنګه شپه ده؟ ته چی عالم کړی چې دا شپه د قدر څومره محتم بشان شی ده، څومره لوړ اهمیت لري؟ ښه دې متوجه کړي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله فرمایي په خپله وایي شپه د قدر دا تر زرو میاشتو بهتره ده. تاسو وګورئ الله پاک خپله د دې شپې قدر بیانوي. د نورو میاشتو د نورو شیانو فضایل چې موږ او تاسو بیانوو په احادیثو یې بیانوو. دا یوه داسې شپه ده چې الله یې خپله څو صفتونه خپله په قرآن کې فرمایي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شپه د قدر دا تر زرو میاشتو بهتره ده. زر میاشتې چې ته عبادت وکې هغه هم قبول سوی وي او دلته یوه شپه عبادت وکې د دې شپې فضیلت تر هغه زیات دی. دا چې څومره زیات دی د دې علم د الله سره ورسره دی چې څومره به تر زرو میاشتو نور اضافه وي. بیا الله پاک د دې فضیلت نور هم بیانوي. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام. الله عز وجل فرمایي وایي دا یو داسې شپه ده
چې په دې کې ملائکې نازلیږي، تنزل الملائکتو، ملائکې پکښې نازلیږي. ته خپل مقام وپېژنه ای انسانه، ته هغه څوک وې چې الله ته پیدا کولې ملائکې ستا څه کرکه کول او په تا به اتهام و تور لګاوه. الله عز وجل فرمایل ول زه په مځکه کې یو خلیفه جوړوم. ملائکو دا نه غوښتله چې انسان دې د مځکې خلافت خپل کړي، بلکې الله ته فرمایل ول ای الله اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ای الله ته په مځکه کې یو داسې خلیفه جوړوې، یو داسې څوک واکمن کوې چې هغه فساد په مځکه کې کوي، ستا نافرماني کوي، داسې حکومت کوي چې یا الله ته په ناراضه وي او داسې کړنې ترسره کوي چې ستا د مظلومو بندګانو وینې تویوي، ازارونه ګټي، داسې یو څوک خلیفه جوړوي. هغه انسان چې ستا سره یې کرکه کول، ستا سره یې نفرت کاوه، الله عز وجل لوړ مقام ورکړی و. نن الله عز وجل ستا د احترام په نیت باندې هغه ملایکه د اسمانه سره کښته کوي. دا ستا فضیلت دی، ته دغه فضیلت د دې فضیلت قدرداني باید وکړې. دا د الله تعالی یو غټ احترام دی چې تا ته یې درکړی دی، ته باید د دې احترام قدرداني وکړې. او حال دا چې ته په دې حال باندې نه ارزې، مګر الله دا مقام درکړی دی. امام رازي رحمت الله علیه فرمایي وایي انسان الله ستا سره ډېر ښه کړي دی. ته خپل حقیقت ته وګوره، ته د پلار په ملا کې نطفه وې، مني وې، مور پلار کرکه د څخه کول، کله چې به کالو ته وصل سول کالي یې ستاسو پرېولل، دونه یې نفرت ته څه کاوه، دونه نجس شی وې. خو کله چې الله جل جلاله ستا تخلیق وکړي، ستا اندامونه یې جوړ کړل، هغه مور پلار دومره محبت در سره کوي چې ستا په ټولو قریبانو کې پر تا باندې مهربانه څوک مور و پلار دی. یو وخت یې کرکه و نفرت ته څخه کول، ملایکو ستا څخه کرکه کول، ستا پر موجودګي اعتراض کاوه، او هغه نن الله عز وجل ستا د عزت دپاره د اسمانو سره کښته کوي. دا لوړ مقام نه دی، دا د دې شپې فضیلت دی. الله پاک فرمایي والروح، جبرائیل علیه السلام په دې شپه باندې نازلیږي، په دې شپه باندې ستا د عزت دپاره جبرائیل علیه السلام راځي. من کل امر سلام، د هرې لورې د هر طرف څخه سلامونه سلامتیاوې وي په دې شپه باندې. هي حتی مطلع الفجر، دا حالت، دا فضیلتونه، دا د الله رحمتونه، دا انوار د سهار تر سپېدو پورې وورېږي. او د دې شپه پیدا کول څه ګران کار نه دی، دا ډېر اسانه کار دی. ولې تاسو فکر وکړئ په دنیا کې یو ظاهري مثال ورته ولټوئ، دغه چوکیداران چې د شپې چوکیداري کوي پر دوکانو باندې یا پر ګودامو باندې یا پر نورو ځایو باندې، د میاشتې به نو 5,000 و 8,000 و 10,000 ورکوي. چې داسې فرض کړي چې پر یوه شپه باندې 500 افغانۍ ورکوي، که نینونې ورکوي 500 افغانۍ چیرې ورکوي، چې فرض کړه چې 500 افغانۍ ورکوي. د دغه 500 افغانو لپاره دغه چوکیدار ماخستنه څخه یې ونیسئ تر سهاره پورې قطعا وناکه یو غل دوکان ځینې مات کړي چې دا کښت چې دستي څراغ پر ولګي، داسې توپان کوي. ولې د 500 افغانو د ګټلو لپاره که چیرې دی دغسې بیداري ونه کړي، دا حفاظت ونه کړي، نو خو دا معاش دته نه وله ورکوي. اشه که چیرې ته د قدر شپه پیدا کول غواړې، په د اخرو 10 شپو کې ده، که چیرې دا 10 سره شپې ترونه کړې، نو دا څه ګران کار دی چې ته د 83 کالو عبادت ترلاسه کړې، قبول سوی عبادت، داسې فضیلت او مقام ترلاسه کړې چې ستا د عزت لپاره ملایکې راځي، ستا د عزت لپاره جبرائیل علیه السلام راځي، او ته په دې شپه باندې بیده یې، غافل یې، نو بیا خو ستا عزت نه دی، ستا اکرام نه دی. چې داسې مثال ورته فرض کړه لکه د یو بل ملک څخه چې باچا ستا د عزت لپاره راځي، که چیرې هغه باچا ستا د عزت لپاره ستا ښار ته راسي، نو خو ته مخ ته وروځې، هلته استقبال یې کوې، وایي چې ته زما دونه قدر کوې زما ښار له، یوازې زما د احترام لپاره راځې، زه یو ډېر کمزوری بېکاره سړی یم، ته لوړ سړی یې، باچا یې، نو زه به ستا څنګه احترام نه کوم. ګوره ته یو ګناهګاره چټل انسان یې، ستا لپاره د الله یو سپېڅلی مخلوق ملایکې درته راځي په زرهاو زرهاو، نو ته باید غافله پرېوځې، که ته استقبال ته راولاړ سې باید چې ته قاضي سې، ته د عقل فیصله وکړې، ته به څه وکړې، ته به غافله سې، شپه به په ورکو تېره کړې، په تلویزیون به شپه په تېره کړې، په بانډار به یې تېره کړې، او ورځ به په خوب تېره کړې.
داسې به وکړې او که به دا بهتره وي چې ته دا 10 سره شپې ټولې 10 شپې د الله عز وجل دا ستاسو د استقبال لپاره په ویښه تېرې کړي نو دا څه تاوان یا هېڅ تاوان نه دی. نو د دې شپې پیدا کول هېڅ ګران کار نه دی. خو بیا هم د دې ښه تحقیق علماو دا کړی چې دا شپه په د اخرو 10 شپو کې ده او تاک تاک شپه ده، 21م، 23م، 25م، 28م، 29م په تاک تاک باندې راځي او اوړي وره اوړي. یو کال پر 21م وي، یو کال پر 23م وي، یو کال پر 25م وي، یو کال پر 28م وي. که چیرې 10 سره شپې نه سې روڼولی تاک تاک شپه خو روڼه که. دا خو ډېر غټ مقام و فضیلت دی چې ته یې لاسته راوړې. او بیا اکثر علما بیا پر دې باندې سوي دي چې دا د قدر شپه یوازې د 28م شپه ده. د 28م شپه یې ځکه حاصل کړې ده چې ډېر دلایل یې پر دې باندې ویلي دي. وایي ځکه د 28م شپه ده چې انا انزلناه فی لیلة القدر. دا لیلة القدر لفظ لیلة القدر لام یې لام ته دا د لیلة القدر حروف نه حروف دي. او الله عز وجل په قرآن کریم کې دا د لیلة القدر کلمه 3 واره ذکر کړې ده، نه چې په درو کې زر کې 28 ځینې جوړې شي. نو ځکه الله عز وجل دا شپه په 28م باندې راولي. بل دلیل دا وایي چې دا د 7 عدد دا یو خاص عدد دی، ځکه الله پاک اسمانونه 7 پیدا کړي دي، مځکې 7 پیدا کړي دي او انسان د 7 اجزاو 7 شیانو څخه ترکیب کړی دي. د 7 شیانو څخه الله رزق وله ورکوي. د هفتې ورځې 7 دي. دې ته ورته ځینې نور شیان دي چې الله جل جلاله 7 پیدا کړي دي، 7 دریابونه، 7 مځکې، 7 اسمانونه او داسې نور. نو په آخرو 10 شپو کې دا شپه ده، مګر په دې 10 شپو کې دا 7 عدد یو خاص عدد دی الله عز وجل. نو ځکه دا 28م په ورځ باندې الله د قدر شپه راولي. که د 28م شپه سي، که د 29م شپه سي، که ټولې تاک شپې سي او که چیرې دا 10 سره شپې یو څوک 10 سره روڼې کړي نو حتما به یې ډېره ګټه کړي. که چیرې نه کړي روڼې حتما به یې ډېر سخت تاوان کړي. داسې تاوان به یې کړي چې سړی یې هر څومره پر وژه خېږي بیا به هم پر دغسې جهالت و ناپوهي باندې لږ وي چې دومرې غټه غټه په یو لږ زحمت لاسته نسي راوړلی. خو 2 خبرو ته ستاسو نورو توجه رااړوم. یوه خبره دا ده چې تاسو به اورېدلي خصوصا زموږ په ښار شاوخوا کې خلک دا وایي دا د قدر شپه چې ده، دا د قدر شپه دا یوه سپینه رڼا راسي لکه لمر. نو که هغه سپینه رڼا چا ولیدل به شوقدر یې لیدلی دی، که یې ونه لیدل شوقدر یې نه دی لیدلی. دا غلطه خبره ده. دا لازمي نه ده چې ته به دا سپینه رڼا به دې لیدلی نو شوقدر دې ولیدي. که دې دا سپینه رڼا ونه لیدل شوقدر دې نه دی لیدلی، یا داسې نه ده. بلکې دغه د قدر شپه په کال کې یو ور حتما راځي، یقینا راځي، په دې کې هېڅ شک نشته. نو چې یقینا راځي په کال کې یو ور، په هر کال کې چې هره شپه تېرېږي په هر ښار کې په سلهاوو انسانانو ویښ وي. څوک مریضان وي، څوک چوکیداران وي او څوک د ضرورت په وجه باندې ویښ وي، څوک کارونه کوي. تاسو په دې ښار کې په ټوله کال باندې یو سړی لیدلی دی چې یو ورځ ووایي چې نن موږ داسې د شپې د لمر رڼا ولیدلې یا مو اورېدلې دي. کنې دا زموږ په ښار کې د اوازه خورا ژر ځي. داسې یو کوچنۍ خبرې خورا غټه خلک خبره جنجوړه کړي نو هېچا نه ده اورېدلې. نو دا خو هم نه ده د منلو وړ چې د قدر شپه نه راځي. دا خبره غلطه ده چې دا سپینو رڼا دې ولیدل د قدر شپه دې ولیدل، دا خبره غلطه ده. دا ښکاره خبره ده. کېدلی شي چې په 20 کاله، په 30 کاله، په 50 کاله، په 100 کاله په دې شپه باندې د الله عز وجل د خپل قدرت په وجه باندې یوه ستره روښنایي او رڼا راشي پر دې ښار باندې، بلکې پر ټوله دنیا باندې کېدلی شي. اما دا یقیني خبره ده چې خامخا د قدر شپه راله سپینه رڼا به ورسره ځي. دا خبره غلطه ده. نو د قدر شپه په دې 9 شپو کې تاسو ښه خبر اوسئ. که چیرې
چا د قدر شپه پیدا کړل هر دعا چې کړې وي هغه به قبول سوې وي او که چیرې چا په د اخرو لسو شپو کې 10 سره شپې عبادت وکړي یقیني خبره ده چې دا سړی به د درو اتیاو کالو عبادت پیدا کړی وي هېڅ شک په دې کې نشته کې رڼا لیدلې وي کې نه وي لیدلې رڼا ته اعتبار نشته او بله رواجي خبره دا ده که تاسو اورېدلې وي وایي په دا شپه که سړي د قدر شپه ولیدل شو قدر یې ولیدي نو یو خواست به کوي که دوهم خواست وکړي هغه نه قبلېږي دا به بیخي د بې عقلانو خبره ده نو خدای مسکین دی چې دوهمه دعا نه قبلوي الله نه دی مسکین ته یو شی جون غواړې الله لږ شیان درله درکړي الله وایي دا ستا دعا ما ته دومره محترمه ده نبي علیه السلام حدیث کې وایي الدعا مخ العباده هر عبادت چې ته کوې د الله څه چې مازې غواړې الله ته دا تر ټولو عبادت خوشحاله کېږي چې الله ته پر سجده پروت یې هم الله عز وجل تر هغه په دا دعا غوښتلو ډېر خوشحاله کېږي نو الله مسکین نه دی چې ته به یو خواست کوې دوم به نه کوې که به اورېدلي وایي یو کوچی و شو قدر لیدلی ور خدایه 100 کتې غواړم 100 ورشان سر چې راکښېنستې 100 کتې وې ورشان نه و دا خو د ځانه څه خلکو جوړه کړې ده الله مسکین نه دی الله عز وجل چې هر څومره شیان ته غواړې ونه درکوي الله وایي ته په غوښتلو ستړی سې زه په ورکولو نه ستړی کېږم مولانا صاحب وایي بابها نه مې جهاد به بهانه مې جهاد د الله عز وجل دومرې نعمتونه دي چې مازې به بهانه باندې وله ورکوي دا خبره غلطه ده ورونو چې خلک وایي په دا شپه به یو خواست کوې بل به نه کوې 100 خواسته وکړه تر 100 زر بهتر دي تر 10 زره بهتره دي ګرده شپه په دعا تېره کړه نو دا خبره یقیني ده که چیرې یو سړی په داخلو لسو شپو کې ټوله شپه عبادت نسي کولی په کار خو دا ده چې ویې کې دا دونه غټه ګټه د لاسه ورنه کړي یو کار خو جلو وکړي ډېر اسانه کار دی هغه کار دا دی چې کله یې ماخستن تراویح وکړلې ولاړ دې چې کور یو خصوصي ځای دې کښېني یوه سفارت تلاوت یې وکړي په نیم ساعت و 25 دقیقې یا په 20 دقیقې کې ویل کېږي یو 100 واره دې د الله اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي دعا دې کړي هغه روا دعاوې دې ټولې وکړي د شپې یوه برخه عبادت پرې کړي په دا لسو شپو کې حتما څه قدر شپه پېښېږي حتما دی پر مستجاب الدعوت یعنې هغه دعا باندې پېښېږي چې هغه به یقیني قبولوي دا لږ کار خو اسانه دی هر سړی کولی شي نیم ساعت یا 40 دقیقې کې سړی تېر کړي دا هېڅ زور نه غواړي که 10 سره شپې نسي رونولی 10 سره شپې عبادت نسي کولی فقط او فقط دغه کار دې وکړي چې دغه یوه سفارت تلاوت یا د 40 دقیقو په اندازه باندې لمونځ کول یا د 40 دقیقو په اندازه باندې تسبیح و تحلیل ویل یا داسې نور کارونه ترسره کول دا دې کوي یا خپل روا دعاوې دې کوي خامخا به د قدر پر شپه پېښ سي خامخا به یې دعاوې قبولې سي او خامخا به د دې شپې په یوه برخه کې عبادت کړی وي نو خالي لاس به نه وي او که هغه ورته ګران وي کله چې د اخر 10 شپې پېشلمې ته راکښېني نو په پېشلمې دې نه بېدېږي وروسته دا پاته نیم ساعت 3 پاوه چې د جومات تر وخته پورې وي دا چې عبادت وکړي دا هم د قدر په شپه به یقینا دا سړی پېښ سي یقیني به د قدر د شپې پر دعا باندې پېښ سي د قدر شپې دا یوه دعا تر هر څه مهمه ده ځکه الله هره دعا قبلوي او که چیرې ډېر خوب ورتلي د خوب دپاره اسانه طریقه دا ده چې د پېشلمې دا راکښېنستې او بس د سجې ولاړ شي اودس یې تازه کړي وروسته دې بیا خوراک و څښاک وکړي کله چې دی اول اودس تازه کړي بیا راشي ډوډۍ وخوري خوب خامخا ځینې ځي وروسته دې بیا عبادت وکړي او که چیرې صلات تسبیح لمونځ په داخلو لسو شپو کې د وکړي دا خو بیخي نور علی نور دی نو زما مطلب دا دی زما منظور دا دی چې الله جل جلاله دا یو ستر افتخار دی امت ته ورکړی دی دا یو ډېر ستر نعمت دی یو ستر امتیاز دی نو انسانان باید دومره سادهګان جوړ نسي دومره ساده لوح خلک جوړ نسي چې د دې ستر نعمت او د دې ستر امتیاز درناوی ونه کړي قدرداني یې ونه کړي که چیرې قدردانۍ ونه کړي درناوی یې د دې نعمت ونه کړي الله عز وجل هم د دې خلکو پروا نه لري الله هغه ذات دی که چیرې دا د مخ د مځکې انسانان ټوله الله ته پر سجده پرېوځي د الله په باچهۍ کې یوه ذره زیاتوب نه راځي او که چیرې دغه د مخ د مځکې انسانان ټوله د الله دشمني شروع کړي د الله نافرماني شروع کړي د الله عز وجل و خدایي ته د یوې ذرې تاوان نشي رسولی که الله دا ټوله انسانان دوزخ ته هم وواچي الله د یوې ذرې پروا نه لري
که ټوله انسانان جنت ته ورواچي الله یې د یوې ذرې پروا نه لري. غم درد ستا دی، ګټه ستا ده، ګټه کوې او که تاوان کوې. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. که چیرې تاسو نیکي کوئ دا نیکي مو د خپل ځان لپاره ده، الله ته هېڅ نه کمه ګټه رسېږي او نه کمه تاوان رسېږي. او که چیرې بدي کوئ دغه بدي هم ستاسو د نفس ده، الله ته هېڅ تاوان نه رسېږي. نو پکار دا ده چې د دغه عظیم نعمت د ګټو څخه ځان برخمن کو او خالي لاس ځینې ولاړ نه سو. او که چیرې خالي لاس ځینې ولاړو نو د دنیا او د آخرت دواړو سرګرداني او بربادي او هلاکت به وي. نبي علیه السلام فرمایي وایي دا یوه داسې شپه ده، داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د قدر شپه ده. او که چیرې چا د دغه قدر د شپې څخه محروم سو یحرم الخیر کله، هغه کس د ټوله خیره څخه بې برخې سو، بلکل ټولې ګټې یې د لاسه ورکړلې. که څوک د قدر د شپې څخه بې برخې سو، هر ډول ګټه چې ته ګټه بولې، هر شی چې ته خیر بولې، د ټوله خیره څخه بې برخې سو دا سړی. بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کچیرې چا دغه د قدر شپه قائمه کړل، یعنی په دې شپه به یې عبادت وکړي، الله عز وجل به ټوله ګناهونه ور وبخښي. ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هغه ګناهونه چې د مخکې کړي دي هغه به ټوله الله ور وبخښي، او هغه ګناهونه چې د څخه وروسته ترسره کېږي هغه به الله ور وبخښي. هغه به څنګه ور وبخښي؟ هغه به داسې چې الله عز وجل به د ده زړه داسې د نورانیت ته ډک کړي چې بیا به د ده ګناه ته ده سره رجوع نه کېږي. دا لوړه خبره ده، ستره خبره ده. علیه السلام وایي که دا د قدر شپې چانس ستا د لاسه ووتې، ټولې ګټې چې د لاسه ورکړلې، محروم سولې، بې نصیبه سولې، بې برخې سولې، نو راشي ځان مسکین جوړ نه کړو، راشي ځان محروم جوړ نه کړو، راشي ځان بې نصیبه کم مسمته چې نبي علیه السلام بې برخې او محروم ورته ویلي دي، بې نصیبه یې ورته ویلي دي. تاسو څوک د ځانه جوړ نه کړو، لږ تر لږه یو څه ګټه پورته کړو. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د دې عظیمې میاشتې د هرې لحظې، هرې شیبې، هرې ثانیې د لویو لویو نعمتونو څخه، د لویو لویو ګټو څخه ځانونه برخمن کړو. او خصوصا دغه د قدر شپه چې را روانه ده په دغه شپو کې او یقیني راځي دا شپه په خصوصي ډول ورته متوجه سو. تر یو چوکیدار تر 500 افغانو خو ځان کمزورې نه کړو. چوکیدار چې 500 افغانۍ د شپې ورکړي ټوله شپه ولاړ وي، یوه دقیقه نه بېدېږي. دغه 80 کالو عبادت ته خو به د 500 افغانو قدر ورکړو، ټوله کمزوري خو به نو نه جوړېږي. لکه هغه چوکیدار چې 500 افغانۍ ګټي ټوله شپه درېږي، راسي موږ او تاسو د دغه 80 کالو د عبادت لپاره دا فقط لږ شپې ټوله شپه ویښ سو، نو څه تاوان کوي؟ که چیرې د دې سره نه کښېنستلو نو دا معلومه خبره ده چې چوکیدار ته هغه 500 افغانۍ چې د شپې ورکوي، موږ ته د 80 کالو عبادت د هغه 500 افغانو قدر هم نه لري. کمه دی چې لري نو که درلودلی نو هغه خو دا دی د 500 افغانو یا د 300 افغانو دپاره ټوله شپه ویښ وي. کمه دی چې موږ د 80 کالو عبادت دپاره ثابتېږو. او دا خو یقیني ده چې والله العظیم چې دا د قدر شپه الله عز وجل وایي چې الله عز وجل یو خبره وکړي، زه پر هغه باندې زر قسمونه کوم چې دا د 80 کالو عبادت ثواب لري. او دا مې یقیني ده چې په دې لسو شپو کې سته. نو ولې ځان بې برخې؟ نو الله دې توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ